دا الله جل شانه په کتاب من شروع کو. د ټولنا اوله خبره د قران کریم او د الله د کتاب موضوع، تعریف او غرض. اول نمبر تعریف ده چې د دې پیژنګلو شي چې دا څه شی دی. نو زمونږه د دین علماو د قران کریم تعریف په دې الفاظو کړي: الكتاب القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. قرآن کریم دا اللہ جل شانہ کتاب دے، دا اللہ دا طرف نہ دا جبریل علیہ السلام پا واسطہ نازل شوے دے پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے، او هغه په صحیفو او کاغذونو کې محفوظ ده، د صحابه په سینو کې محفوظ ده، د عالمانو حافظانو په سینو کې محفوظ ده، او بیا د هغینا متواتر نقل سره منګ تر رسیدلې ده. هیڅ قسم شک او شوبه پکې نشته.